عزتو محترمو کتونکو اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زما ډېر زیات محترم پوهان موجود دي، ډاکټر حنیف خلیل صاحب، ډاکټر منظور مستر اپریدی صاحب. موږ لکه څنګه چې په تیر پروګرام کې موږ د پښتو په یو تاریخي کلاسیکي کتاب خیر البیان خبره کړې وه. نن زمونږ هم موږ د یو بل کتاب انتخاب کړی دی. د بدقسمتۍ نه هغه کتاب موږ له په ګوتو رانغی چې دلته کې د خپلو محترمو کتونکو اوریدونکو سره شریک کړی وي. د نن کتاب دی دستارنامه. دستارنامه یو داسې نثري کتاب دی چې دا په اسانه پیرایه کې او په اسانه روزمره کې خوشحال بابا لیکلی دی د نن نه څه کم 400 کاله وړاندې. زه لږ وضاحت دا وکړم چې دا کتاب دستارنامه خوشحال بابا په 1040 کې لیکلی دی، په 1040 هجري کال کې، او دی بیا 2 کاله د رتنبور په جیل کې ساتلی شوی دی. د رتنبور په زندان کې دی بندي و. د هغه وخت اسټیبلیشمنټ د مغولو حکمراني چې وه، نو بابا د هغه اسټیبلیشمنټ په ضد چې کله ودرېده نو دی هراس که، دی ګډوډ که، دی ګرفتار که، دی ونیو او په رتنبور کې بندي که. او هم دغه خبرې وې چې د خوشحال نه په اصلي معنو کې خوشحال جوړ که. ما یو شعر په خوشحال بابا ډېر پخوا لیکلی و چې د مغولو په کنډر کې اوسي پښتنې څنګه خوشحال خان پیدا کړي. نو خوشحال بابا چې کله د مغولو د کنډر نه ووته او ولس ته راغی، خپل قام ته راغی، خپلې خاورې له راغی او د خپل قام اجتماعي مفادات او د هغې هغه څیزونه په نظر کې ونیول، نو خوشحال نن هم خوشحال دی. اگر چې د هغه دور د اسټیبلیشمنټ هغه د مغولو چارواکي د هغې نن نوم هم څوک نه اخلي، خو خوشحال بابا اوس هم ژوندی دی. نو دغه دستارنامه چې دا چې د هغې په سر کې دا شعر تاریخي شعر بابا لیکلی دی چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. نو دغه د دستار په حواله چې دا د پښتون روایت یو ډېر خوږ علامت دی. دستار چې کومه پګړۍ به موږ په سر تړله زموږ مشرانو، نو هغه دستار بابا په هغې دستارنامه کتاب ولیکه او د هغه چې د یو پښتون لیډر، د یو پښتون سردار، د یو پښتون مشر په هغه کې څه اوصاف پکار دي، په هغه کې څه کوالټیز پکار دي، په هغه کې څه صفتونه پکار دي چې هغه د دستار خاوند وګرځي. نو نن زموږ ډېر محترم پوهان به په دستارنامه خبره کوي، نو تاسو ورته غوږ وکښئ. جی ډاکټر صاحب. ډېره مننه سیال صاحب، تاسو ډېر ښه تمهید او تعارف کېښو. اول زه دا لږ وضاحت وکړم چې خوشحال بابا په 1040 کې قید شوی دی، په رتنبور کې اچولی شوی دی، نو په 90 کې د هغه راوتل شوي دي، راخلاص شوی. نو د دې دا دستارنامه او ورسره فراقنامه، دا 2 کتابه خوشحال بابا دغه کلا کې د نظربندۍ یا قید دوران کې لیکلي دي. بیا چې په 90 کې راخلاص شوی دی، نو د دستارنامې د لیکلو کال هغه 90 ښودلی، په دې یو کتاب هم لیکلې ده او کته کې اشاره هم کړې ده چې دا زه په پښتو کې په لومبي ځل یو نوی څیز پیش کوم. خوشحال بابا وایي چې دا کتاب چې په پښتو خوشحال انشا کړو، پخوا نه دی انشا کړی پښتانه. که تاریخ یې د انشا له معنه غواړي، وایم دا بس د محنت د بلتانه. بلتانه مطلب بیل، د خپلې کورنۍ نه بیل په جیل کې پروت. د اخیری مصرې نه راځي 1040. لکه څنګه چې تاسو ویل په دې کتاب کې دا واقعي چې نوی شی په دې و چې په پښتو کې د ده نه مخکې خیر البیان او مغزن موجود و په نثر کې چې هغه صرف مذهبي خبرې دي او په هغې کې د تصوف بیان دی. دا په لومبي ځل په پښتو ژبه کې یو داسې کتاب راغلو چې په هغې کې د یو حکمران، د یو لیډر، د یو مشر، د یو سردار او په مجموعي طور د یو مثالي شخصیت خصوصیات بیان شوي دي. دا د پښتو نه علاوه که تاسو ګورئ دا قسمه یو څو کتابونه عالمي ادب کې هم شته
او په هغې کې هم د یو کتاب نه خو خلک ډېر خبر دي د میکیاویلي دی پرنس نه. هغه په یونیورسټو کې هم ښودلی کېږي او هغې کې د حکمرانۍ دپاره او د سیاست دپاره چې کومې حربي طور طریقې ښودلی شوي هغه ډېرو خلکو کتلي. خو یو کتاب چې هغه د دې نه هم زیات اهم دی او هغه په قبل مسیح دور کې لیکلی شوی دی، هغه لیکلی دی کوتلیا چانکیا. زمونږ په دې ریجن کې په هندوستاني ریجن کې چانکیا په 300 قبل مسیح کې یعنی 300 کاله حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې ارت شاستر لیکلی او په هغې کې چې کومې جاسوسي ادارې او کم کشمکش او انسان به څنګه مخکې ځي او حکمران به څنګه دا کیسې خو وې. خوشحال بابا په رتنبور کې بغیر د دغه حوالو نه د رتنبور چېرته و ډاکټر صاحب؟ دا په هندوستان کې په دکن کې کیلا زندان زندان دی. دا یو کیلا ده لکه څنګه چې اټک کیلا ده یا څنګه د نورې کیلاګانې نو یا د لاهور شاهي کیلا ده، نو په هغه وخت کې به د سیاسي قیدیان کیلاګانو کې ساتلی شو. په کیلا کې خوشحال بابا سره نه کتابونه شته، نه حوالې شته، نه د مطالعې اور نورې داسې ذریعې وسانې شته. ده په دې دستارنامه کې قرآني آیتونه ورکړي دي، حدیثونه یې ورکړي دي، د فلسفرانو اقوال یې ورکړي دي، د حکماو څیزونه یې ورکړي، په یاد یې ورکړي دي او لیکلي دي چې ما سره سهولتونه نشته. او بیا په هنرونو په خصلتونو کې دا کتاب تقسیم کړی دی او بیا ویلي چې یو مثالي شخصیت به څنګه هغه به د ښکار هنر لري، هغه به د فن نه خبري، هغه به د شاعرۍ نه خبري، هغه به د سردار د خصوصیاتو نه خبر وي، هغه به د حکمرانۍ اصولو نه خبري او نور ډېر داسې څیزونه دي. نو زه ځکه وایم چې بغیر د یعنی یوازې دا یو خبره نه چې دا کتاب په اسانه پښتو کې دی، د خپلو موضوعاتو د کانټینټس په حواله هم په پښتو کې دا یو ډېر نادر څیز دی. یعنی د حکمرانۍ اصول په پښتو کې چا پېژنده، په نورو ژبو کې خو په دغه څیزونه شوي چې ما ورته اشارې وکړي، خو په هغه وخت کې چې د نثر د سره کتابونه پښتو کې نه وو. خوشحال بابا یو داسې تازه څیزو لیکلو چې نن هم تازه دی. نن هم زموږ زه خو دا تجویز پیش کوم چې د پښتنو په دې سیمو کې څومره یونیورسټۍ دي او د پولیټیکل ساینس ډیپارټمنټونه دي، په کار ده چې د دې کتاب اوس انګریزي ترجمه هم شوې ده، اردو ترجمه هم شوې ده، عارف نسیم صاحب په انګریزي کې ترجمه کړې، خاطر غزنوي او رضا همداني په اردو کې ترجمه کړې. یعنې چې تاسو د عارف نسیم صاحب د نوم واغسته، عارف نسیم صاحب زما په تاڼه کالج کې پرنسپل پاتې شوی دی. جی ډاکټر صاحب تاسو څه خبره کوئ؟ جی سیال صاحب حنیف خلیل صاحب ډېر اهمو کتابونو طرف ته اشاره وکړله او بالکل دا زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ په یونیورسټو یعنی پوهنتونونو کې چې کوم د مغرب سکالران دي د هغو ذکر کیږي، لکه څنګه دی پرنس کتاب ته ذکر وکړو، هغه د اطالوي یعنی ایټالین چې کوم سیاسي مفکر دی مکیاویلی هغو لیکلی دی. دارنګې دی آرټ آف وار چې دی هغه د چین سونزو لیکلی دی، هغه هم په قبل مسیح کې تیر شوی دی سونزو. د دې نه علاوه چې کوم برطانوي مفکر دی هغه لیویتان کتاب لیکلی دی. دارنګې یوناني چې کوم مورخ دی یا فلسفر دی هغو د پولیپنیزین وار هلته د ایتنز او د سیټي سټیټس چې کوم جنګونه وو د هغو ذکر پکې شوی دی چې هغه 40 کاله داسې جنګونه شوي د پولیپنیزین وار. دغه ټول کتابونه مونږه ښایو، خو بدقسمتۍ نه دغه د خوشحال بابا چې کوم کتاب دی دستارنامه، په هغه کې لږه سونزو د هغو ذکر کوي چې د چاینا ملیټري جنرل له څه پکار دي چې هغه دشمن ته ماتې څنګه ورکړي. دارنګې د آرټ دی پرنس چې کوم کتاب دی د نیکولو مکیاویلي والا، هغو دا وایي چې یو بادشاه ته څنګه پکار دي چې هغه خپل عوام رعایا په کنټرول کې وساتي او د خپل ریاست د جغرافیې حفاظت وکړی شي. نو دارنګې د دستارنامې هم ضرورت دی چې باید زموږ پوهنتونونو کې هم وښیلی شي او په خاصه توګه چې کوم پښتون ولس دی او پښتون نوجوان کم ځوان کول دی د دې نه خبر شي چې یو مشر کې کم صفات پکار دي او بیا په خاص توګه باندې چې د قبیلې یا د قام مشري او هغه د یو ریاست حکمران وي هغه دپاره څه کول پکار. اخري خبره چې د سیاسیاتو کمې څانګې دي هغې کې دستارنامه ښودل پکار دي، ادبیاتو کې موجود دی خو سیاسیاتو کې اچول پکار. زه د دستارنامه کې د بابا یو شعر دی، زه ډاکټر صاحب هغه وایم او په هغه شعر کې بابا د ریاست لفظ هم استعمال کړی دی او په هغې کې د سردار دپاره هغه خبره هم کړې ده چې سردار څنګه کولی شي چې هغه خپل ریاست او د هغې ونې له څنګه سره ورکړي او څنګه
هغه را زرغون کړي او را تازه کړي. نو خوشحال بابا وایي چې د سردار د ریاست ونه په وینو د سردار د ریاست ونه په وینو په لیړشنو د ادا کړه ثمرونه. لیړشنې چې دي ډاکټر صاحب دا د ژوب طرف ته چې کوم زموږ هلته پښتانه اوسي تاسو چې د پښتو تورې دی لیړشنې د لرو کلمو دې سیز ته وایي دا د لرې کې چې دننه کوم دا څیزونه میزونه ګن بلایي نو هغه وایي چې په لیړشنو د ادا یعنی د دښمن په لرو سپرو باندې د سردار د ریاست ونه دا لویدی شي او دوام موندی شي. نو ډېره خطرناکه خبره یې کړې هم ده خو ډېر د کار خبره هم کړې ده ځکه چې د ریاست کې یو طرف ته دوستان هم وي نو بل طرف ته دښمنان هم وي. ریاست به په هر حال کې د دوستانو سره سړی یو ځای ساتي او د دښمنانو نه به لرې ساتي. نو د دې شعر په رڼا کې د دستارنامې چې ما ووایي چې د سردار دپاره بابا دغه یو خبره هم کړې ده. بالکل دغه خبره چې تاسو وکړه هغه هم بالکل په دستارنامه کې شامله ده خو زه دستارنامه کې هغه ښودلي خصوصیات زیات وسیع ګڼم دغه نورو کتابونو نه. ډاکټر منظور صاحب چې د کومو کتابونو حوالې ورکړي په هغې کې د مثالي شخصیت یا لیډر دپاره صرف سیاسي حوالې ضروري ګڼلی شوي دي. خوشحال بابا ویژن د دې نه پراخ دی. هغه ورکې د علومو او د فنونو ټولې څانګې اچوي. هغه دا هم وایي چې هغه د په شاعرۍ پوه وي په مصورۍ دې پوه وي په ورسره ګوره د فاین آرټس چې څومره څانګې دي هغه پکې ښیي. هغه اسپسازي او ګوړسازي او ګوړسواري چې ده هغې پکې ښودلې ده د ښکار شوق یې پکې ښودلی دی. خو زه دا وایم چې هغه کوم څیز جلالي دي هغه هم ښودلي دي کوم چې جمالي دي. جمالي نه زما مراد دا دی چې د فکر فن او د نزاکت ترجمان دي لکه تاسو د مصور او د شاعر او د موسیقار. لکه بابا دا هم وایي چې په دنیا کې به یو وي چې هنر یې د کیمیا ده. بالکل نو هغه په هغه وخت کې د کیمیا یا د کیمسترۍ د علومو خبره هم کړې ده چې که تاسو ترقي کول غواړئ او تاسو وایئ چې موږ د یو منفرد حیثیت په دنیا کې حاصل کړو نو کیمیا طرف ته به هم رجوع کول غواړي. یعنې په هغه وخت کې بابا د ساینسي علومو د زده کړې هغه خبره هم کړې ده. تاسو ما ته یو منټ راکړئ نو زه به خوشحال بابا چې کوم ساینسي شعور چې د خوشحال بابا دی او د هغه په کتابونو کې موجود دی. ټول ناول تاسو طبنامه راوالي په هغې کې چې د فارمیسي کوم علم دی د دوایي سازۍ 400 کاله مخکې سړی حیران شي چې دې سړي د کومې تجربې کړي خپلې تجربې کړي. هغې کې کیمستري هم شامله ده ځکه چې فارمولې خو د کیمسترۍ سره تعلق لري خو په هغې کې د میډیسن بیا د طب د علاجونو بیا چې هغه په فلکیاتو کومې خبرې کړي دي دا خو په خپله د فزیکس څانګه ده که نه اسټرانومي دا د فزیکس څانګه ده د بیالوجي چې کوم ما تاسو ته طبنامه یاده کړه بیا د هغه د جغرافیې علم وګوره د هغه د جیالوجي علم وګوره په ساینسونو کې د خوشحال بابا دومره اړخونه دي چې ځان له د پی ایچ ډو تیسیزونو مقالو تقاضا کوي. ډېره زیاته مننه ډاکټر حنیف خلیل صاحب او ډاکټر منظور اپریدي صاحب. حمزه بابا وایي چې خدایه چې حمزه دې مسلمان که جوړ خدایه چې حمزه دې مسلمان که جوړ بیا نو چې افغان دې که افغان دې وي. د نننۍ خپرونې وخت سرته رسي او زه د خپلو محترمو او عزتمندو مېلمنو چې زما نه د علم او ډیګریو په حواله سره ډېر لوی خلک دي او ډېر زیات علم خاوندان دي هغوی زموږ په نیمه خوله دې سټوډیو ته راشي خپل زحمت وباسي زموږ سره خبرې وکړي او خپل پښتنو اورېدونکو او کتونکو ته د زیار او کار نه ډکې تبصرې او تجزیې او خبرې وکړي. نو د خپلو مېلمنو د راتګ د شکریې سره ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان ژوند مو په خیر.